تاسو صبح قدرمن لیدونکو سلامونه. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې نوی راپور د طالبانو سره د خلیلزاد پټ مذاکرات د افغانستان د واشنګټن د نامسؤلانه وتلو لامل شو. د هرمند حقابه یو ایرانی چارواکی وایي چې طالبان د سیلاب او حقابې ترمنځ تېروتي. د اوچا د 220 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه په افغانستان کې نږدې یو پر درېیمه برخه کورنۍ د اړتیا وړ سرپناه نه لري. او پر سوریې د اسرائیل هوایي برید 15 کسان ووژل. بشپړ خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د افغانستان په چارو کې د واشنګټن پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په پټو مذاکراتو تورن کړی دی. اس بي اس خبري شبکې د یکشنبې شپه د دې کمیټې د نوي راپور په حواله ویلي چې زلمی خلیلزاد هغه کس و چې د دوحې له تړون سره یې مرسته کړې ده. دا راپور وایي چې خلیلزاد د دوحې د مذاکراتو پر مهال د افغان دولت په کمزوري کولو تورن شوی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ټینګار کړی خلیلزاد د دوحې مذاکراتو کې په منځګړیتوب او له دې هوکړې سره په مرستې له ترهګرو ډلو سره د امریکا د مذاکراتو د نه کولو له سیاسته سرغړونه کړې ده. یادې کمیټې د امریکا د لوړپوړو پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې خلیلزاد د دوحې مذاکراتو په بهیر کې د امریکا پوځ سره مشوره نه وه کړې او هغوی یې د معلوماتو په خلا کې پرېښي. ټاکل شوي د دې کمیټې راپور سبا خپور شي. ورته مهال د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې هغه راپور چې ګواکې د دوحې له مذاکراتو څخه د دغه هیواد پوځ لرې ساتل شوی ناسم بللی دی. خلیلزاد د یکشنبې ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د دوحې په مذاکراتو کې د امریکا زیات شمېر لوړپوړو پوځي چارواکو حضور درلود. دغه خبره د دغه هیواد د مشرانو لخوا په شویو پریکړو کې د امریکایي پوځي چارواکو له بشپړې خبرتیا او د هغوی له حضور پرته په هیڅ ډول پوځي مسایلو کې هوکړه نه ده شوې. د ایران په اسلامي شورا کې د زاهدان استازي فدا حسین مالکي ویلي طالبانو تر اوسه د هرمند د اوبو حق نه دی ورکړی او د بهرنیو چارو وزارت باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړي. د ایرانی چارواکي د یکشنبې ورځ له اصلاح خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې طالبان د سیلاب او حقابې ترمنځ تېروتي دي. د مالکي په وینا سیستان او بلوچستان ایالت د اوبو له شدید کمښت سره مخ دی. هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي څخه غوښتي چې د نړیوالو قوانینو سره سم د ایران د اوبو د حقونو موضوع وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزیر ادعا کړې وه چې د هرمند د اوبو یوه لویه برخه یې ایران ته ورپرېښې ده. د هرمند حقابه د طالبان او ایران ترمنځ یوه پیچلې جنجالي مسله یادېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې په هیواد کې نږدې یو پر درېیمه برخه کورنۍ د ژوند کولو لپاره د اړتیا وړ سرپناه نه لري. اوچا د دوشنبې ورځ په ایکس پاڼه کې له دې ننګونې سره د مبارزې لپاره د 220 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په وینا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې 1.1 میلیونه خلک بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري. اوچا تېره اونۍ هم ویلي و چې په افغانستان کې د انسانانو د ژوند ژغورنې لپاره لا ډېرو مرستو ته اړتیا ده. د دغه بنسټ د معلوماتو پر بنسټ په هیواد کې بېوزلۍ له هرو 2 افغانانو څخه یو یې اغېزمن کړی دی. پر سوریې د اسرائیل په هوایي برید کې 15 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې اسرائیل د یکشنبې ورځ له لبنان څخه په یو هوایي برید کې د مسیاف ښار په ګډون د سوریې ځینې برخې په نښه کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د دغه برید ټول قربانیان ملکیان دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه د دغه برید په تړاو څه نه دي ویلي. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې د ایران پوځي اډې په نښه کوي. په داسې حال کې چې ایران په تهران کې د اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته پر اسرائیل د برید خبرداری ورکړی و خو تر اوسه یې کوم جدي اقدام نه دی کړی. قدرمن لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه له ملکیار مو مننه.